د لوی سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه چې ډېر مهربان او بخښونکی دی، ټولو قدرمنو اورېدونکو او لیدونکو ته څوک چې په دې وخت کې موږ په ژوندۍ بڼه ګورئ او که څوک بیا موږ وروسته ګورئ، ټولو ته ډېر زیات سلامونه. د لوی افغانستان تلویزیون ته ښه راغلاست. ملګرو څنګه چې نن تاسو په دغه سلایډ کې ګورئ، دلته به ما لیکلي دي مالګل خان څوک دی او د دغه سره دغه یو انځور هم دی، لاندې د 3 نور انځورونه دي. دا به هم تاسو ته ښکاره کېږي چې دا د نمونې په ډول باندې ګلخانان خو ډېر دي، په زرونو په لکهاو دي، خو مګر دغه درې چې دي دا ډېر زیات مشهور ترینه دي او دا د ګلخانیزم دپاره کار کوي او ګلخانیزم چې دی هغه پروموټ کوي او په معاشره یا په ټولنه کې د ګلخانیزم دپاره د دوی هڅې روانې دي او دوی د پردو نه پیسې اخلي او دغه ګلخانیزم ته کار کوي چې پښتانه نورم د پنجاب په غلامۍ کې شي او پاکستانیت خپروي او پښتونولۍ خلاف خلک دي. نو دا به انشاءالله تعالی په دې باندې به خبرې روانې، زه به سلایډونه ښکاره کوم، هغه به لولم تاسو ته او بیا به خپل نظر له تاسو سره شریکوم. نو اولنی سلایډ چې دی هغه دا دی، دې کې څنګه تاسو ته ښکاره کېږي، دې کې د ګل خان پېژندنه، یعنې دا ګل خان موږ وپېژنو چې دا ګل خان اصلا ویل کېږي چاته. ګل خان چې دی یو عام پښتني نوم دی، خو په ولسي اصطلاح کې هغه څوک چې پښتون دی خو د پښتنو د ژبې، کلتور او سیاست پر ځای د بل تابع وي. ګل خان په پنجابي میډیا او ډرامو کې چوکیدار، خانسامه او ډریور، ساده او بې عقل او د تهرګر کرکټرونو په بڼه ښودل کېږي. لکه که موږ تاسې وګورو چې کله د پنجاب هغه ډرامې ښکاره کېږي او پښتانه هم ورته ناست دي او هغه دغه 8 بجو یا 9 بجو کې به دغه ډرامې راتللې، نو په دغه کې بیا دا پښتانه چې دي دا به یا چوکیدار به چېرته یا به د بانک مخې ته ولاړ یا به یو چېرته ډریور یا به په یو کور کې خانسامه غوندې و پخلی به یې کوم. نو دا چې دي نو دغه د پښتنو دغه چې کرکټرونه چې به دا بیا ښکاره کول. بیا وروسته چې دی بیا به دا پښتانه داسې ښکاره کول دا ګل خانان چې دا ترهګر دي او دا چې دی ظالمان دي، وحشین دي، تعلیم پکې نشته دی، بې عقل دي. خو دا قسم په دوی باندې بیا هلته ډرامې به هم جوړولې او په دې باندې ډېرې ټوکې دي پنجابیانې کوي یو بل سره او چې کله بیا دغه مثالونه هم پکې ورکوي. ما یو ورځ یو پروګرام د دوی پنجابیانو په هغه په دغه یو تلویزیون کې ښکاره کوو، نو یو پنجابی راځي په لاس کې ورسره یو زنځیري، بیا ویله وایي زما یو پټان په کار دی په هغه دغه تلویزیون په دغه پروګرام کې وایي. نو دا پښتانه باید په دې پوه شوي وی چې پټان او دا زنځیر چې دا سړي په لاس کې دی، نو په دې زنځیر باندې خو یا خلک سپي تړي او یا چې دی غلام پې تړي. نو دا د دوی د پښتنو ته هغه دغه دی چې پښتنو ته یې ورکوي. خو زه انشاءالله تعالی زه پې خبرې کوم، لا روان دي خبرې، زه به دا بل سلایډ راواړوم. نو په دې کې چې دي دا چې دی دا دریم سلایډ چې دی دا د ګل خان نښې، په دې کې به څه نښې؟ نو د ګل خان نښې چې دي دا داسې دي چې دا د اردو عاشق په خپله ژبه پښتو شرمېدونکې، یعنې دا خو په انګریزي او اردو ژبه بیا ډېره خوښېږي. اردو ژبې ته به اسلامي ژبه وایي، خو مګر دغه ته چې دی پښتو ژبې ته که څوک د پښتو ژبې دپاره د حق غوښتنه کوي یا دغه کوي، بیا به وایي دا تعصب خپروي. مګر خپله چې پاکستانیت او د اردو ژبې قومي بولي، دا قومیت نه دی، خو مګر که چېرته یو پښتون د پښتونخوا خبره کوي یا د خپل قوم خبره کوي یا د خپل وسایلو خبره کوي یا د خپل ژبه خبره کوي، بیا په هغه کې وایي دا وایي په اسلام کې ناروا کار دی یا حرام دی، ځکه دلته تاسې قوم او ژبه دغه کوئ پروموټ کوئ. خو مګر خپله چې دي هغه به بیا هم دغه پاکستانیت پروموټ کوي او دغه د اردو ژبې لپاره به کار کوي او هغه به بیا ښه بلي، بیا به دا وایي دا قومي ژبه هم ده، په هغه وخت کې بیا حرامه نه ده. مګر چې کله د کوم پښتون د پښتو ژبې خبره کوي، بیا په هغه وخت کې وایي چې دا ښه کار نه دی. بل به څه کار کوي؟ دا به د پاکستانیت ریاست چې دی د پاکستاني ریاست د دې به ډېر سخت مدافع، مګر د پښتون قوم او افغان قوم به ډېر سخت نقاد دي. نه د پښتون افغان قوم به دا نقاد دي، په هغې به همیشه نیوکې کوي، هغې ته به کنځل کوي، ځکه موږ په دې سوشل میډیاګانو باندې ګورو. مګر د پاکستانیت او د پاکستان ریاست د دې نه بیا سخته دغه کوي، ملاتړ به کوي. خو چې کله د پښتونخوا مسله راشي، هلته به بیا دوی دغه غږ به هم کینی او بیا به په هغه وخت کې دوی خبرې نه کوي. دا به د پنجابي افسرانو به خدمتګار وي، افغان او پښتون قوم ته به پیغور کوونکي، د دې به دغه نښې. بل نښه بیا دا چې دا به د پښتون ولس وسایل، دا به داسې فکر کوي چې د پښتون ولس وسایل چې دي دا د پنجاب وي، خو ګل خان دې آباد وي. د ګل خان ژبې له د څه راځي نور که د پښتون ولس هغه ټولنیزې کومې ګټې یا د خپله کوم وسایل وي د پښتنو د خاورې او هغه د ولس د پښتون ولس مالو دا دي د پنجاب وي، خو چې صرف دا فقط یوه
چوکۍ ورسره او د دې خپل هغه شخصي جیب چې دی هغه دې ډک. نو بیا کله کله ته زه کله کله د مثال موږ ورکوو چې خپل پښتون رور ته خو هغه خپل حق چې دی هغه هم نه ورکوي، د ځمکې د یوه وړې ټوکرې په سر ورسره جګړه کوي، وژني او هغه خرابوي. مګر بیا خپل هغه د پښتون ولس کوم وخت چې خبره راشي هغه بیا چې وایي چې پنجاب چې دی هغه زموږ مشر رور دی او بړه بای چې ورته دوی وایي، بس بیا د پښتونخوا ټول وسایل د پښتنو هر څه چې دي هغه د بیا د پنجاب وي. زه به بل سلایډ ته لاړ شم چې هغه او څلورم سلایډ شو ګل خان په عمل کې د دې عمل به څنګه وي. نو دلته دا سم نه ښکاره کېږي. زه به دا لږ وړوکی کړم اوس چې دا لږ نور هم موږ ته ښه ښکاره شي. دا به بیا به وروسته خیر د بیا رانږدې کړو. یو ګل خان افسر ته چای وړي، چې کله د چای وړي یو ګل خان افسر خوشحالولو په خاطر بیا ورته وایي چې پښتون افغان مشران چې دي دا غداران دي، لیکن پنجابي مشران چې دي دا ایماندار دي. پاکستاني فوج د دنیا نمبر 1 فوج دی خو دغه دی دا، او بیا چې پښتون هغه کوم تاریخي مشران چې دي هغه بیا هېڅ هم نه دي. پاکستان هم ته وفادار لیکن د پښتونخوا او پښتنو غدار. په پاکستانیت جګړه کول او پښتون او افغان ته کنځل کول. لکه دا ما ځینې مخکې سلایډونه کې ویل په دې باندې ډېره اوږده تفصیله نور نه کوم، دا به په مخ باندې به ځو. دې کې دی چې بیا دې ته ما یو تنظیم غوندې یو شعر هم لیکلی دی، دا به خپله خاوره پښتونخوا کې چې اوسېږي په پښتو او پښتونواله ښه ښکارېږي. پښتونخوا کې اردو ژبه کړه حاکمه، په دې خاوره یې پښتو کړله محکومه. ضرورت ژبې اردو او انګریزي کړه، پښتو یې لرې له پوهنې او هستي کړه. دا نصاب راته پنجاب بیا داسې جوړ کړو چې جناه د پښتون پلار لیاقت یې ورور کړو. اتلان د پښتنو یې غداران کړل، ډېر کلونه بې له جرمه دوی بندیان کړه. بیا جناه زموږ قائد او رهنما شو، ابدالي زموږ پردی شو د بل چا شو. پښتون لرې د پښتو دود او دستور شو، پښتو او پښتونولۍ هیر منشور شو. دا نور شعر ما سره اوس په دغه نشه نو کوم زه په غلطۍ کې ما ویلې تېروتنه کې بخښنه غواړم ملګرو، ځکه ما ته لرې نه ډېر وړوکی ښکاري او شعر مې په یاد نه دی زده. دا زما شعر دی، ما لر او بر پښتون ته لیکلی او افغان ته. نو په مخ باندې به ځو، بل سلایډ ته ځو. دا چې دی څنګه زه به دا وړوکی کړم ځکه چې بیا صحیح نه ښکاري. دا چې دی د ګل خان اغېز، یعنې دا په معاشره باندې ګل خان څه اغېزې لري. خپل نسل ته غلط پیغام ورکوي، لکه څنګه چې مخکې ما ویل هغه طارق پټان چې دی یا حسن خان چې دی علي محمد چې دی دا چې دا غټ ګل خانان دي. نو دا چې دی دا بیا ډېرې غلطې اغېزې په خپل قوم باندې لري، ځکه دا ډېر زیات پاکستانیت ته کار کوي او ځان پاکستانیت ته ډېر زیات نږدې ګڼي پاکستان ته. خو خپله د پښتونخوا مسله چې دا ته بیا هیروي، د پښتونخوا د وسایلو مسله ته هیروي، لکه څنګه چې ما مخکې ویلې. بیا دا چې دی د فرنګي غلامۍ تمثیل دی، لکه خپله دا ګلخانیزم چې دی د دې اغېزې چې بیا د فرنګي غلامۍ تمثیل دی او د خپلواک فکر دښمن. نه که بیا کوم سړی کوم پښتون بل د خپلواک فکر دپاره کار کوي یا د لوی افغانستان دپاره کار کوي، د پښتونخوا خبره کوي، بیا هغې سره چې دی د دوی ورسره بیا دغه نه لګېږي، بلکې دوی پسې بیا پروپاګنډ هم کوي او په دې باندې پروګرامونه هم جوړوي. بل دی پاکستانیت خپرول، یعنې د دې اغېزې دا چې دا پاکستانیت خپرولي خو له افغانیت او پښتونولۍ سره کرکه کول وي د دوی. نو دوی پاکستانیت خپروي خو له افغانیت او پښتونولۍ سره کرکه لري، نه د خپلې پښتونخوا سره کرکه لري خو پاکستانیت خپروي. په دې کې دا مخکې چې ما څنګه ویل تاسو ته معلوم وي، حسن خان دی، ما یې مخکې هغه انځورونه ښکاره کړي او دې کې حسن خان غټ ګل خان دی، هغه احمد علي دی یو پی ټي آی کې یو دی، او یو چې دی دا بل ډېر پټان په نوم باندې دی تاریخ پټان چې هغه ښه تیارۍ سره راځي او د ګلخانیزم دپاره ډېر کار کوي. نو ځکه هغه غواړي چې پښتانه د تر ډېرې مودې پورې نور هم د پنجاب په غلامۍ کې پاتې شي او د خپلواکۍ په لار باندې روان نه شي. نو دغه چې دی دغه د تاریخ پټان دغه د زه اخره کې لاړ شم، هغه اخرني سلایډ کې چې دی ګورئ دلته دا شته دی، په دې کې دا دغه چې دی دا پایله که نه لکه باید ولې ګل خان نشو، ځکه د ګل خان کېدلو سره زموږ د خپله پېژندګلو د لاسه ځي، زموږ د خپله ژبه او کلتور او تاریخ د لاسه بیا ورکوو. بل د پنجاب په نظام کې به تر ډېر وخته پورې پاتې او د پنجاب قوم خدمتګاران به یو. نو که چېرته کوم سړی ګل خان شي هغه به داسې ګل خان دی، نو موږ به خپل هویت وپېژنو، خپله ژبه او خپل کلتور او د هغې ارزښت به درک کړو، د پنجابي نظام تابع به ونه اوسېږو او د خپل قوم خدمتګاران به اوسو. دې ته کار کول دي. بل دا اوس ګوره دا ما هغه دغه دی چې ما مخکې ویلې که نه، د توجه مننه تاسو هم ګل خان وپېژندو، ځکه دې کې چې دي دا درې ګل خانان چې ما مخکې ورکړي دي دا تصویرونه یا انځورونه دلته شته دی چې په دې کې دا درې ونه چې دي دا ډېر لوی ګل خانان دي.
او دا پاکستانیت ته کار کوي، پنجابي توپ ته کار کوي، د خپل ژبې خلاف دي، د خپل قوم خلاف دي. او دا اردو ژبه چې دا داسې لکه ورته اسلامي ژبه ښکاري، خپله ژبه ورته چې دی هغه ورته سمه نه ښکاري. پښتون قوم چې څو خبره کوي هغه حرام ګڼي، مګر بیا د پاکستاني قوم دپاره بیا هغه ورته حلال ښکاري.